سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په آی پی ایل کې چینی و ګجرات ته ماته ورکړله. د آی پی ایل په اومه لوبه کې چینی سوپر کینګ په 63 منډو په توپیر ګجرات لوبډلې ته ماته ورکړله. په دغه لوبه کې ګجرات لوبډلې د لوبې ټاس وګټي چې په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د چینی لوبډلې په دغه لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې خوندوره توپونه وکړله چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په 60 اورونو کې 206 منډې جوړې کړلې چې د ګجرات لوبډلې ته د 207 منډو ستر هدف کېښوی. په دغه لوبه کې ګجرات لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپ اچونه وکړله چې هر بالر ډېرې منډې ورکړلې. په دغه لوبه کې راشد خان 40 منډې ورکړلې، په 4 اورونو کې 2 ویکټې واخیستل. عظمت الله عمرزي په 3 اورونو کې 10 منډې ورکړلې، کومې ویکټ یې وانخیستله. د 207 منډو هدف په تعقیب کې ګجرات لوبډلې بیا ډېره خرابه ناکامه توپونه هم وکړله چې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 143 منډې جوړ کړلې چې په 63 منډو په توپیر ستره ماته وخوړله. د ګجرات لوبډلې چې په دغه لوبه کې تر ټولو زیاتې ډېرې منډې جوړ کړلې هغه صدراسین چې 18 منډې جوړ کړلې. داسې عظمت الله عمرزي به 11 منډې جوړ کړلې. راشد خان به یوازې 1 منډه جوړ کړله چې خپله ویکټ یې د لاسه ورکړه. د چینی لوبډلې په دغه لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې 3 توپ اچوونکو 2 ویکټې واخیستلې او دغه لوبه کې ډېره زبردسته لوبه وکړله چې په آی پی ایل کې دا دویمه بریا په خپل نوم کړه. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.